چې څومره سټریټ لایټ لګېدلي د تېر د 2008 تر 13 پورې د عوامي نېشنل پارټۍ د حکومت د هغې د مینټیننس دپاره ریپیر دپاره او د هغې د بلونو دپاره 40 کروڑ روپۍ تاسو دلته کېښودلې شوې وې زه دا تپوس کوم هغه 40 کروڑ روپۍ چېرته لاړلې اچا وخوړلې او د هغې چې کومه مدد راته هغه چېرته لاړه که هغه چې په دې روډونو باندې وګورئ هر درېیم پور چې کوم دی په سړک باندې ولې پروت دی ولې وړې نن دا سنټرمیډیټ څه حال دی دا پیسې چېرته لړلې په څه باندې لګي آیا د ټي ایم ای او که تاسو په بل مصرف کې راوستې او که نه چې هغه باندې په هغه 40 کروڑ روپۍ نه پوره کېږي نو آیا بیا سره دا تصدیق کوي چې دا اوس حکومت دومره زما ورور دا خبره وکړله دې نن دې هاوس ته دا تجویز ورکوي دوی چې ته لړ چا اوس سکیم راوړه د مردان لپاره چې منسټر صاحب سره کینو نو دا خبره ما د نن نه 2 کاله مخکې کړې وه او ما دې ورور ته درخواست کړی چونکې په ړومبنۍ او په هغې عمل کړی نو زما د نن نه 2 کاله مخکې دا خبره وکړه چې بهی مهرباني وکړئ چې بهی د دې ټي ایم ای د خاطره چې دا د ډي پي اس ایس دا مسله ده نو دې له خصوصي هغه کور ته دننه ځو موږ دې دننه نه پرېږدي موږ د هغه سیکرټریټ ته ځو موږ به د بار نه ورته نالې پر غاړه کښېنو دې مردان لس راوړی نو ما ته څوک وښایي چې دې ټي ایم ای د څلورنیز چا راوړو یو څلورنیز دې نه چا راوړو امیر حیدر خان مفتي صاحب که ډپټي کمیشنر خپل راوسته که ټي ایم او یې خپل راوسته که کمیشنر یې راوسته که ډي پي او یې راوسته که ډي آی جي یې راوسته که بل افسر یې راوسته د کار لپاره راوسته خو چې راته نو د ګروپو پنډ به یې ورته بشا کړی او سره به پنډ راغلی نو زه وروره ته ما نه صرف چې کوم ځینې افسران راولې ډېره ښه خبره ستا اختیار دې کوه زه درته تاسو مې برداشت نشته چیر مخاطب کوي پلیز چیر زما عزتمنده مونږ تاسو ته دا ویلي چې ګوره دې هاوس کې تاسو د حکومتي پارټۍ ملګري چې کوم یې دا هاوس دا ملګري دا سرکاري خلک ګواه دي چې ستاسو خپل منځ کې اختلاف راغلی دي زما د هغې سره هغه تعلق دی د یو سیاسي کارکون په حیثیت نه د یو سوشل ورکر په حیثیت باندې دا نه چې زما پارټي یو وخت حکومت کې راغله او مونږ د ټي ایم ای نه څه وکړو په هغې باندې د یو سوشل ورکر په حیثیت چې مونږ راغلي یو هغه مسلې مونږ حل کړي دي دومره کارونه مونږ د ټي ایم ای نه کړي دي چې دومره دې کونسلران را چې مونږ کوم ناست یو نو مونږ پرې 4 کاله تېرې کړي دا یو عام شهري په حیثیت باندې راغلي نو مونږ به دا تسلیمو چې مونږ څه کړي دي په دې 4 کاله کې دا چاته دا وینا نه ده او زما دا ورور چې کومه خبره وکړله نو زما په خیال کې وړاندې دپاره څوک خپل عزت بچ کړي که حالات دی چونکې یو خو زمونږ ملک چې کوم دی او هره اداره د هغې مثال د یو لیبارټرۍ دی هره ورځ پکې یو نوې تجربه کېږي دې ته د پاکستان د ټولو نه بهترین نظام ویلی شو دا چې کوم راغلی دی چې پاتې کېږي د پاکستان د ټولو نه بهترین بلدیاتي نظام دی د هغې انجام دا دی چې چا راوړی هغې په خپل اوس هغه وایډ اپ کوي او بل شي راوړي یا کا لیبارټرۍ کې اوس یو نوې تجربه کېږي